باقاعده به آغاز کوو. ټولو ملګرو توجه غواړو. مشاعرې نکات شوی دی د صفدر شینواري د خان آبادۍ په سلسلې کې شروع د پاک پروردګار په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. درود پاک پستر لارښود صلی الله علیه و آله وسلم. ستر خوشحال بابا وای نورانی که هغه ځای چې سرکینی، نورانی که هغه ځای چې سرکینی، دیرینا سلول یاران په مصلحت. خاطر بابا وای چې وخت تیریږي زما زړه درنیږي، چې وخت تیریږي زما زړه درنیږي، په انتظار کې مې لیمه درنیږي، او د زړه کورګي ته مې ډاډه را درومی، سترګې په خپلو بڼو نه درنیږي. ټولو راغلو قدرمنو شاعرانو او ادیبانو ته د زړه د خلاصه هرکلی وایو. میلمنو ته خواست دی چې موږ سره جدو دومره ټیم راغلو د دوی یو جهان مننه. څومره چې دلته زموږ ناظرین ناز دي اورېدونکي ناز دي. مشاعرې باقاعده آغاز به کېږي خو میلمنو ته درناوی ورکوي. باقاعده لاسونو پړکا. ټولو میلمنو او شاعرانو ته د زړه د کومه ستړي مشي او هرکلی وایم او مننه یې کوم چې دومره مصروفیاتو باوجود زموږ په یو کال لبیک وکړو، زموږ په یو بلاوي دلته راغلو، د دې کراچۍ مصروفیاتو نه وخت راوباسلو او پښتو ادب دپاره یې ټیم ورکړو. باقاعده د مشاعرې شروعات دپاره موږ به شروعات کوو د لوی کتاب قرآن مجید نه. هغې دپاره موږ سره موجود دی قاری صدام حسین صاحب. هغه دې راشي سټیج ته او باقاعده قرآن پاک نه دی د دې مشاعرې آغاز وکړي. صدام حسین ته خواست دی چې سټیج ته راشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. جزاک الله. سبحان الله. اوس زره غواړم د ننني محفل قربا شمشینوارې چې هغه راشي او راتلونکي مېلمنو له ستړي مشي او هرکلی ووایي. شمشینواري ته خواست دی چې لاسونو په پړکا کې د سټیج ته تشریف راوړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نول راغلي درنو میلمنو ته چې زما دپاره کوم ځای نه راغلي، زما د خوشحالۍ کې هغو ته هرکلی ستړي مه شي وایم. د الفاظو راټولول به راته ډېر ګران وي. زما په ژوند کې ستونزې ډېرې وې، خوشحالۍ کمې راغلي. الفاظ را سره نشته. بیا مننه کوم د ناستو خلکو، ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو، ډېره مننه کوم د پاک الله. ډېر شکرګزار یم چې د دغه خوشحالۍ جوګی ګڼلی یم. د ټولو ملګرو نه مننه، د ټولو محترمو قدرمنو میلمنو مننه، زما د شاعرانو ملګرو مننه، د کراچۍ د ګوټ ګوټ نه راغلو میلمنو مننه.
دغه قدمونه دی الله پاک ورته په نیکۍ بدل کړي او په ما باندې د کیټو غرونه زیات احسانونه دي زما دپاره ورته د لاسونو پړکا ورکوي ټولو ته هرکلی او مننه. ډیره زیاته مننه کوو د شم شینواري صاحب. زه له خپله اړخه او راغلو ټولو میلمنو له اړخه شم شینواري او ټول فامیل ته د هغه د بچي صفدر شینواري د واده ډیره مبارکي ورکوم او مننه کوم چې د کراچۍ په شان یو مصروفه ښار کې د پښتو دپاره د هغه د مینې او د هغه د پاکو جذبو دپاره هغه یو مشاعره انعقاد کړه چې د لرې لرې نه یې ډېر درانه میلمانه راوبالل. حمزه بابا وایي چې خپلې ژبې خپل تهذیب ورته چې شا کړي، خپلې ژبې خپل تهذیب ورته چې شا کړي، ملګرتیا را هغه کامه ژوندون نه کا او اول خپلې ژبې پسته نورې ژبې، اول خپلې ژبې پسته نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا. لاسونو پړکا کې کنجوسي کوئ. څومره ښکلی میپل دی. که تاسو دلته انټرسټ آلی میوزیک فنکشن بارها موږ ته میلاویږي. یوټیوب باندې هم موږ کتی شو. میډیا دور دی، سوشل میډیا دور دی، خو داسې یو مشاعره ډېره کم که دې علاقې ته موږ راشو د بلدیه په سطح صرف دلته افریدي کمیونټي 5 سے 6 ځل انعقاد کړي دی. هغې دې بعد موږ دا ناپید کېږي پښتو ورځ په ورځ ورکېږي. څنګه حمزه بابا وي چې خپل کلتور سره چې کم کس مخلص نه وي په هغې شرمېږي، هغه ژبه کله هم شاته نه ځي. شاعران، آرټسټان، ادیبان دا زموږ د پښتو ژبې سرمایه ده. همیشه هغو ژبو ترقي کړې دی چې کم خپل شاعر منزلی دی هغه له قدر او احترام ورکړی دی، هغه له درناوی ورکړی دی، هغه کامونه پستلی دي. څنګه چې اباسین صاحب وایي هغه خلک برتلی شي چې په ځمکه یې نظر وي. چې کم خلک په خپلو بیسک شیونو باندې کار کوي هغه خلک یې سپوږمۍ او بام ته رسي. یو ځل بیا شاعرانو دپاره د لاسونو پړکا. د باقاعده محفل شروع کولو نه وړاندې زه یو خواست کوم چې زما خلک څومره هم پښتانه واوري هغو ته زما خواست دی چې خپل په وادونو کې په خوشحالیو کې داسې یو مشاعره، داسې یو شاعري نشست، د شاعرانو نشست منعقد کوئ چې ستاسو د پښتو رنګ، تاسو د پښتو کلتور آینده نسلونو ته ښکاتی شي. چونکې که پیکې سایډ ته که موږ لاړ شو نو هلته زموږ پښتانه دي، خو دلته کراچۍ چې بالکل ډفرنټ کمیونټیز موږ سره اوسي، سوهانې ژبې دلته ویلی شي. دلته پښتون منزل د پښتو فرض دی. زموږ باندې دا فرض دی چې موږ د کم ژبې خپل پہچان را کړی، موږ خپلې ژبې دپاره پہچان ورکړو. د مشاعرې شروع کولو لپاره دستور مطابق د خپل غزل یو څو شعرونه او هغې بعد به باقاعده مشاعره شروع کوو. د نننۍ مشاعرې صدر دپاره چې کوم نوم تجویز کړل شوی دی کیسر اپریدی صاحب، امید لرم چې ټول ملګري به تایید کوي. تایید به کوئ ملګرو د کیسر اپریدي په صدارت. نو درون استقبال کې کیسر اپریدي ته خواست ده چې سټیج ته دې راسي او خپله څوکۍ دې سنباله کړي. کیسر اپریدی صاحب. لاسونو پړکا ملګرو، لاسونو پړکا به غواړو. د نننۍ محفل د مشر میلمه په حیثیت موږ سره چې کوم نوم ټاکل شوی دی سرور شمال صاحب ته خواست کوو چې راشي او خپله څوکۍ دې سنباله کړي. سرور شمال صاحب درون میلمه موږ سره راغلی دی. لاسونو پړکا کوئ ملګرو، دا شاعران زموږ دپاره راغلي دي. بل درون میلمه چې کم موږ راغواړو د سپیشل ګیسټ په طور شاعر حاجی جیلانی ترابی صاحب ته خواست دی زموږ مشر میلمه د لاسونو په پړکا کې دې راشي او خپله څوکۍ دې سنباله کړي. جیلانی ترابی صاحب. امتیاز شینواری ته خواست کومه چې د قربه په حیثیت دې راشي او په سټیج د میلمنو سره کینی. امتیاز شینواری صاحب د کوهاټ نه راغلی ایډوکیټ امتیاز شینواری صاحب ته خواست دی چې قربه په حیثیت دې راشي او سټیج باندې د راتلونکو میلمنو سره کینی.
حمزه بابا وای تل بپلار د میړنو سره زم تل بپلار د میړنو سره یم پښتون د پښتنو سره زم وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره زم د دې شعر سره زلمی شاعر صادق جان ته خواست دی چې باقاعده پهله کلام دی د مشاعرې شاعر شایقین سره د لاسونو په پړکا کې صادق جان صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو شمس سینواری صاحب ته مبارکي ورکوم د واده او زیاتره خبرې خو نشم کولی ځکه چې زمانه مشران ډیر دي خو دا د پښتو دپاره د یو فخر خبر دی چې د کراچۍ غوندې ښار کې چې دومره ژبې پاتې کېږي او بیا د پښتو د شاعرانو انعقاد کول او بیا د شاعرۍ مشاعره کول ډیر د فخر خبره ده. شمس سینواری صاحب ته بیا مبارکي ورکوم. د صدر صاحب په اجازه باندې د غزل نه مخکې څو شعرونه وایم. سوچ کوم چې څومره ګرانه د سجده شي سوچ کوم چې څومره ګرانه د سجده شي هسې نه چې د ناکامه د سجده شي او نیم وجودي پرڼا نیم په تیاره وي نیم وجودي پرڼا نیم په تیاره وي چې وریځ د سپین رخسار ته لوپټه شي او لا مې فکر د جهان غمونه واخلي لا مې فکر د جهان غمونه واخلي چې زل په ول په مسله شي. او غزل دی چې ترنم کې به ما زړه کې بلا بلا خبرې ساتي ولی ساتي زړه کې بلا بلا خبرې ساتي ولی ساتي سترګو کې اوښ کې ملغلرې ساتي ولی ساتي سترګو کې اوښ کې ملغلرې ساتي ولی ساتي زړه کې بلا بلا خبرې ساتي ولی ساتي د یو سړي د مرګ د پاره یو سړی پوروي د یو سړي د مرګ د پاره یو سړی پوروي خلق بلا بلا لخکرې ساتي ولی ساتي خلق بلا بلا لخکرې ساتي ولی ساتي د یو سړي د مرګ د پاره یو سړی پوروي د یو سړي د مرګ د پاره یو سړی پوروي خلق بلا بلا لخکرې ساتي ولی ساتي چاله یوازې را سکونه په زړه کې هم نه لري چاله یوازې را سکونه په زړه کې هم نه لري کور کې بلا بلا کونترې ساتي ولی ساتي تالیانې پکار دي ملګرو داد به ورکوئ دا راغلي دي داد ده سندرې ساتي ولی ساتي زه د دې دور د ظالمه انسان په خوا کې خاندم زه د دې دور د ظالمه انسان په خوا کې خاندم جانان کسترګي جادوګرې ساتي ولی ساتي زه د دې دور د ظالمه انسان په خوا کې خاندم جانان کسترګي جادوګرې ساتي ولی ساتي چې زما عمر د پیرۍ شولې ونې نه کمه چې زما عمر د پیرۍ شولې ونې نه کمه اوس که په خوله خوږې شکرې ساتي ولی ساتي چې زما عمر د پیرۍ شولې ونې نه کمه چې زما عمر د پیرۍ شولې ونې نه کمه
اوس که پخلا خوږې شکرې ساتي ولې ساتي چې د ځوانۍ دور تیرا کو د صادق په وړاندې دا شعر دی شمس انواري صاحب ته ډالۍ وي چې د ځوانۍ دور تیرا کو د صادق په وړاندې اوس که په مغزل پې ببرې ساتي ولې ساتي اوس که په مغزل پې ببرې ساتي ولې ساتي مهرباني ډیر خسته ډیر بهترین لاسونو په پړکا ملګرو د شیار معیار چې څومره اوچتو تاسو ورته عمره درونوی ورنکړو یو ځل بیا صادق جان دپاره د لاسونو پړکا ډیر زلمی ډیر بهترین غږ او بهترینه پخه شاعري دا د پښتو هغه پټې نګینې هغه پټې هیرې دي چې موږ داسې مشاعرې انعقاد کړو نو دا به موږ نور را بړه کړو دا به خلک وپېژني صادق جان دپاره یو ځل بیا د لاسونو پړکا زړه پورې کلام روغانۍ بابا وایي د مور په غېږ کې مې زده کړي نیازبینې پښتو د مور په غېږ کې مې زده کړي نیازبینې پښتو ته مې یادونه د مور د خوږې مینې پښتو سوچ ژوندی یم تا به هسکه او ژوندی ساتمه کیسر اپریدي صاحب سوچ ژوندی یم تا به هسکه او ژوندی ساتمه نور خو پوهېږم چې ورکېږي لونګینې پښتو لاسونو په پړکا کې به راغواړمه یو بل زلمی شاعر خواجه انجم صاحب ته خواست دی چې راشي او موږ سره د خپل کلام شریکي خواجه انجم صاحب لاسونو په پړکا کې السلام علیکم زه د خپل زړه د کومې نه شمس انواري صاحب ته په دې دومره غټ پروګرام او د هغه د زوی د واده مبارکباد ورکوم او سټیج باندې ناست ملګرو ته او مهمانان ګرامي مشرانو کشرانو ته سلام هغې نه بعد یو څو شعرونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم ګرځې دې په ما پسې زړګیا خیر دې څه کېږي ګرځې دې په ما پسې زړګیا خیر دې څه کېږي دا به وي مین چرته مینې ته به زړه کېږي نو ګرځې دې په ما پسې زړګیا خیر دې څه کېږي دا به وي مین چرته مینې ته به زړه کېږي نو ډېره موده وشوه چې بالکل په نظر نه راځي ډېره موده وشوه چې بالکل په نظر نه راځي یار مې خفه شوی دی یار پسې به تله کېږي نو چېرته چې اوسېږي هغه لارې ډېرې ګرانې دي چېرته چې اوسېږي هغه لارې ډېرې ګرانې دي دا آسان کار نه دی بره غره ته به خاته کېږي نو دا دی د قدرت نظام دا دی د قدرت نظام د چا پکې اختیار نشته کله وي ګرمي کله مې بې حده ساړه کېږي دا دی د قدرت نظام د چا پکې اختیار نشته کله وي ګرمي کله مې بې حده ساړه کېږي نو زه خوشحاله اوسې په جړا باندې کار نه کېږي زه خوشحاله اوسې په جړا باندې کار نه کېږي مه جاړه جړا سره په سترګو کې باڼه کېږي نو اومانه خواجان جمعه بد چا سره مه کوه اومانه خواجان جمعه بد چا سره مه کوه ښه کوه هر چا سره تر څو چې درنه ښه کېږي وای جانان امکان غالب دی وای جانان امکان غالب دی راضی باران امکان غالب دی په هر انسان شیطان غالب دی په هر انسان شیطان غالب دی زما پشان امکان غالب دی خلق وای وس حالات بدلیږي خلق وای وس حالات بدلیږي لګي امکان غالب دی د خالی کور نه اوازونه راځي د خالی کور نه اوازونه راځي ښکاری پیریان امکان غالب دی اشنا مې بل خوا شو روانه اشنا مې بل خوا شو روانه اخلی مکان
امکان غالب دی مروړي لاسونه په ما ګران مروړي لاسونه په ما ګران کوي ارمان امکان غالب دی نو زارته به کچا مهربانه زارته به کچا مهربانه ستانه قربان امکان غالب دی انجم سم بریخي اسمان انجم سم بریخي اسمان راغ طوفان امکان غالب دی والسلام ډیره مننه دا و خواجه انجم چې تاسو یې کلام واوریدو خاطر بابا وای چې ستا ځواني نوي رنګونه نسی چې ستا ځواني نوي رنګونه نسی زما د زړه ونه داغونه زما د زړه ونه غمونه نیسي او ستا د راتلو په انتظار کې خاطر ستا د راتلو په انتظار کې خاطر پستر ګړون شو دیوالونه نسی یو بل تکړه شاعر منیم بټانې صاحب ستاسو په درون لاسونو په پړکا کې به راغواړو منیب بټانې صاحب چې راشي او خپل کلام دی مخ په وړاندې کړي منیب بټانې خودکشي مه کوه د ځان خون په خپل ځان مه اخله خودکشي مه کوه د ځان خون په خپل ځان مه اخله کله ژوند ډېر تنګ وي یو څو سپینې خبرې وکړه جناب صدر خودکشي مه کوه د ځان خون په خپل ځان مه اخله کله ژوند ډېر تنګ وي یو څو سپینې خبرې وکړه جناب صدر راغلو مېلمنو کشرانو مشرانو السلام علیکم او د واده والا ته د زړه د تله نه مبارکي وایم خبرې نه راځي خو شعر ته به راشم زه پښتون هغه افغان هغه پټان دی زه پښتون هغه افغان هغه پټان دی ستا په دې چلونو کله غولېدی شو داسې سل نمونه نور را کاغیاره جوړ ستا خیال دی په نومونو ویلیدی شو صدر صاحب غزل ده ورته چې او ننګیالی یم افغان یم الحمدلله و ننګیالی یم افغان یم الحمدلله د خدای کرم د مسلمان یم الحمدلله د اوسني دور انسان باندې چې فکر کوي د اوسني دور انسان باندې چې فکر کوي شکر به باسي چې حیوان یم الحمدلله که خدای سره دې سیرانې د قسمت به مې وي صادق جان صاحب که خدای سره دې سیرانې د قسمت به مې وي بس دې په تا باندې چې ګران یم الحمدلله که خدای سره دې سیرانې د قسمت به مې وي بس دې په تا باندې چې ګران یم الحمدلله زما بچي اسکول ته درومه د کور غم مه کوه زما بچي اسکول ته درومه د کور غم مه کوه زه لا په دم کې یم ځوان یم الحمدلله زما بچي اسکول ته درومه د کور غم مه کوه زه لا په دم کې یم ځوان یم الحمدلله بابا زه هر ظالم نه کرکه کړم غندنه یې کړم مشال صاحب بابا زه هر ظالم نه کرکه کړم غندنه یې کړم زه ستا په نقش قدم روان یم الحمدلله بابا زه هر ظالم نه کرکه کړم غندنه یې کړم زه ستا په نقش قدم روان یم الحمدلله دوه درې ډوډۍ وخورم او پرېوځم ښه بېغمه وده شم دوه درې ډوډۍ وخورم او پرېوځم ښه بېغمه وده شم چاوې غریب یم زه خان یم الحمدلله دوه درې ډوډۍ وخورم او پرېوځم ښه بېغمه وده شم چاوې غریب یم زه خان یم الحمدلله او نن یې همزولو ته ویل خدای نه به نور څه غواړم نن یې همزولو ته ویل خدای نه به نور څه غواړم چې په نامه د منیب جان یم الحمدلله نن یې همزولو ته ویل خدای نه به نور څه غواړم چې په نامه د منیب جان یم الحمدلله صدر صاحب که تا اجازت یو ملګري ضیا بجوړي د یو پر ترنم فرمایش کړی دی که ستا اجازت یو ترنم به وکړو ترنم نه مخکې یوه ټپیزه ده ورته چې وی تش لاس میں ملے گا سراکا
تش لاس مې ملګه سراکا زړه مې درکړی دی زړه راکا ترخه ژوندون ته خواږه راکا یارېږه مه جینۍ خوله راکا قسم په قرآن چې چاته نه وایه مالونه او ترنم ده कबर जने परब जने जालिमान दे कसम दा कबर जने परब जने जालिमान दे कसम दा स्तादा द्वा शरीफ स्तरगे पटेउरान दे कसम दा स्तादा द्वा शरीफ स्तरगे पटेउरान दे कसम दा शेर द چې سړی په ځان پوهیږي سړی واخلي سړی خرڅ کی چې سړی په ځان پوهیږي سړی واخلي سړی خرڅ کی چې په ځان سړی پوهیږي سړی واخلي سړی خرڅ کی د ښار پیغلې څه زرګرې کسابان دې قسم دا ستا د دوه شریف سترګې پټې وران دې قسم دا ستا د خولې خوږې خبرې څه په زور زیرته وکړي ستا د خولې خوږې خبرې سپزور زیرته وکړي ستا د خولې خوږې خبرې سپزور زیرته وکړي ستا دا څو تنې ملګرې څومره خان دې قسم ده ستا دا دوه شریف سترګې پټې وران دې قسم ده ورور بچه او تر زوی خو تر مطلب پورې ستاوي صدر صاحب ورور بچه او تر زوی خو تر مطلب پورې ستاوي ورور بچه او تر زوی خو تر مطلب پورې ستاوي خويندې مې د لوڼې ترېندې صادقان دې قسم ده ستا د دوه شریف سترګې پټې وران دې قسم ده اخري شعر ده چې اوس زه هغه منیب نه یمه اوس ادبار باندې مکه اوس زه هغه منیب نه یمه اوس ادبار باندې مکه اوس هغه منیب نه یم اوس ادبار باندې مکه ارادې مې اوس بدلې بې ایمان دې قسم ده ستا د دوه شریف سترګې پټې وران دې قسم ده مننه ټولو ملګرو ډېره مهرباني دا منیب بټانې صاحب چې تاسو یې کلام واورېدو په ډېرې بخښنې د وخت کمی د وجې ټولو شاعرانو ادیبانو ته خواست دی چې اختصار نه دې کار اخلي او خپل یو کلام دې وړاندې کوي په ډېرې بخښنه یو زلمی شاعر به راغواړم هغې نه پهله د متی شینواري صاحب یو شعرونه چې خصم دم سړی خراب کړي یو نیم غم سړی خراب کړي خدای یې نه خرابوي خو بني آدم سړی خراب کړي او د اغیارو څه ګیله چې د غیارو سګیله چې محترم سړی خراب کړي په لاسونو په پړکا کې راغواړم به یو زلمی شاعر انعام خاکسار ته خواست دی چې سټیج ته راشي او خپل کلام دې مخ په وړاندې کړي ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د هغه ذات چې ډېر زیات مهربانه دی رحم کوونکی دی ټول نه مخکې د شمس سینواري او د هغو ټولې کورنۍ ته د واده مبارکي وایم ډېر مو مبارک شه
غزل څو شعره دي چې کلی کې لو به کوو دلته په روزګار کې څه دي کلی کې لو به کوو دلته په روزګار کې څه دي خو ستا لیده دي لیوني له په دې ښار کې څه دي او دا خو د یو زړه بل زړګي ته لار د مینې رسي دا خو د یو زړه بل زړګي ته لار د مینې رسي ګني بازار د حسن ډک دی ستا رخسار کې څه دي نن چې کافر په پرمختیا او مومن ښکته راځي نن چې کافر په پرمختیا او مومن ښکته راځي لږ پرې نظر شو چې په موږ او په کفار کې څه دي او په خپل وطن دې ستړی ژوند مې خو چې امن هم وي په خپل وطن دې ستړی ژوند مې خو چې امن هم وي ماله د بل وطن ډالر او په دینار کې څه دي او زمونږ خو هره ورځ چوټي او هره شپه شوګیره زمونږ خو هره ورځ چوټي او هره شپه شوګیره مونږ بې روزګارو له هفتې او په اتوار کې څه دي زمونږ خو هره ورځ چوټي او هره شپه شوګیره مونږ بې روزګارو له هفتې او په اتوار کې څه دي او خاکساری ژوند د بادشاهۍ دی کمانۍ مومې خاکساری ژوند د بادشاهۍ دی کمانۍ مومې ګنې انعامه تش په نوم انسان خاکسار کې څه دي وخت به ډېر زیات نه اخلم یو څو ټپیزې به په ترنم کې وکړم زما جانان زما هندارا یم د دیدن یې بیزارا زما د لرې وطن یارا زما د زړه د باغ مال یارا چې ته راځې نو زه به خاورې او ویرېیمه تیر که په ځان لکه د غره شم ایری شم رانجا شم د مینې اورم کسکارا شم یوازې زه پرې لمبه شم یا د جانان غم را سره سمه اوس وځېدنه د نیمې شپې پیران راغونډ کوي جرګې جرګې پیران راغونډ کوي د مرتبې پیران راغونډ کوي د قلدرې پیران راغونډ کوي زما لالی لیونو سپو خوړلی دینا دا ګیر چاپیر په غرونو راغله بارانونه ګرانه ګلی وریږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی یا د ګیر چاپیر په غرونو راغله بارانونه ګرانه ګلی وریږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی والسلام درنو ملګرو زه ذاتي طور تاسو ته خواست کوم چونکې د بجلی د نشتون له کبله دا مشاعره ډېره وروسته شروع شوې ده په تاخیر شروع شوې ده او تاسو ټول په دې خبره باندې پوهیږئ چې وروسته نور شاعران هم ناستي او د مشاعرې نه پس د موسیقۍ هم پروګرام دی نو شاعران ملګري د مهرباني وکړي په یو کلام د اکتفا وکړي او د موسیقۍ د پروګرام دپاره او نورو شاعرانو دپاره د لږ غوندې امکانات پرېږدي ډېره مننه خفه نه شئ صدر کیسر پریدے سے پتاکید او پډیره بخنه کم شاعران ادیبان په منګران دي ډېر لرې نه راغلي د اختصار نه د کال اخلي او یو کلام دی مخ په وړاندې وجود چونکې د موسیقۍ ډېر غټ پروګرام دی د بعد ډېر ملګري راغلي او د کراچۍ د سیمې ډېر غټ فنکاران به موږ سره دلته لایو تاسو واورئ نو مهرباني وکئ او خاطر مې درنوئ په دې خبره خبره پرېږدی وایي چې له تا نه غورځېدلی دی په لار کې هغه ګل خو ما موندلی دی په ښار کې دغه ځای نه د ګودر جونه ښکارېږي دغه ځای نه د ګودر جونه ښکارېږي دا ملا چې ودرېدلی دی په لار کې او دا خیبر چې تر دې ځایه رسېدلی دا خیبر چې تر دې ځایه رسېدلی
ډیر لودلې پاسېدلې د پلار کې تاسو په لاسونو په پړکا کې ظهیر کابل ګرامي صاحب ته خواست دی چې راشي او خپل کلام دی مخ په وړاندې شایقین سره اوریدونکو سره سامعین سره شریک کړي. ظهیر کابل ګرامي لاسونو پړکا ملګرو دا شاعران ډېر لرې نه ستاسو دپاره راغلي دي. معنا وکړه خو یو درې شعره دي که اجازت راکوي د کلام نه مخکې ووایو. په جهر به نارې کړمه ګواه به شي دا وخت، په جهر به نارې کړمه ګواه به شي دا وخت، خیرې خیرې وختونه ټول دعا به شي دا وخت، په جهر به نارې کړمه ګواه به شي دا وخت، خیرې خیرې وختونه ټول دعا به شي دا وخت، او فضا کې ګنګوسو به وې چنچنه ځي لګوتو، فضا کې ګنګوسو به وې چنچنه ځي لګوتو، د چا دومره یقینو پر اختیا به شي دا وخت، فضا کې ګنګوسو به وې چنچنه ځي لګوتو، د چا دومره یقینو پر اختیا به شي دا وخت، او لګیا یم پوکي ځان له ورکومه چې اور واخلم، لګیا یم پوکي ځان له ورکومه چې اور واخلم، یو ورځ به مې ځان بل کړمه رڼا به شي دا وخت، لګیا یم پوکي ځان له ورکومه چې اور واخلم، یو ورځ به مې ځان بل کړمه رڼا به شي دا وخت، او منم چې ستا په لاس کې دي د وخت دواړه لاسونه، منم چې ستا په لاس کې دي د وخت دواړه لاسونه، ستا لاسونه به وتروړم زما به شي دا وخت، منم چې ستا په لاس کې دي د وخت دواړه لاسونه، ستا لاسونه به وتروړم زما به شي دا وخت. او غزل ستا خوی کې زلزلې دي ودان کله به وران شي، ستا خوی کې زلزلې دي ودان کله به وران کړي، یو کور د محبت په تار بنلی به وران کړي، ستا خوی کې زلزلې دي ودان کله به وران کړي، یو کور د محبت په تار بنلی به وران کړي، او نشه د محبت مې و په سر کې پوه نه شو، نشه د محبت مې و په سر کې پوه نه شوم، دیو حالات راته ویلی وو دا ښکلی به وران کې، نشه د محبت مې و په سر کې پوه نه شوم، حالات راته ویلی وو دا ښکلی به وران کې، او د خلکو مې دا خلک مې د مړي په کتو خوشحاله نشي، دا خلک مې د مړي په کتو خوشحاله نشي، دا قبر به هوار کې او دا سلی به وران کې، دا خلک مې د مړي په کتو خوشحاله نشي، دا قبر به هوار کې او دا سلی به هوار کې. او ورځه چې چرته ځې لارې دې نه نیوم لالیا، ورځه چې چرته ځې لارې دې نه نیوم لالیا، خو خپل نوم به زما پر زړه لیکلی به وران کې، ورځه چې چرته ځې لارې دې نه نیوم لالیا، خو خپل نوم به زما پر زړه لیکلی به وران کې، او مقصده یو ورځ به وي لاسونه به دې ورسي زهیره، یو ورځ به وي لاسونه به دې ورسي زهیره، دا بد د خپل غرور په بام ختلی به وران کې. ډیره مننه یو جهان مننه. وخت به نه ضایع کوو، واده کړی صفدر شینواري چې د چا په خان آبادۍ کې دا محفل جوړ دی ورته خواست دی لاسونو په پړکا کې چې راشي او موږ سره دې دلته کښېني. ټولو ملګرو ته خواست دی چې نظم ضبط داسې مظاهره دې وکړي او کم هم شعر چې تاسو په ته به ښه راشي ډاډ ورکونو کې به کنجوسي نه کوئ، وخت ضایع کولو نه. د دې بعد د موسیقۍ هم ډېر غټ محفل دی، لږ ټیم کې به دا مشاعره خپل اختتام ته رسي. شاعرانو ادیبانو ته خواست دی چې اختصار نه د کار اخلي،
د صدر صاحب په تاکید دی یو کلام وړاندې کوي وخت چونکې کمی دی د دې بعد ډېر فنکاران راغلي آل اور کراچۍ نه هغو به خپل د فن مظاهره کوي مشاعره به مخ په وړاندې بوځو صاحب شاه صابر صاحب وایي چې بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي او زما د کام د کمې بدبختۍ به درته وایم زما د کام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را ظلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي ستاسو په لاسونو پړکا کې سعید احمد ګل ته خواست دی چې راشي او خپل کلام دې وړاندې کړي لاسونو پړکا ملګرو بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه ناول خو شمس صاحب ته د هغوی کورنۍ ته د هغوی د فرزند د واده مبارکباد ورکوم د زړه له تله او په پنډال کې ناستو ملګرو ته په سټیج زما ډېر درانه ملګري ډېر سینیر ښاغلی قیصر افریدي صاحب سرور شمال صاحب جیلاني ترابي صاحب او میلمه او کته ناست مشال صاحب عبدالحکیم مشال صاحب زړه د تله ټولو ته هرکلی او سلامونه وایم یو څو شعرونه دي او یو کلام د ژوند د ښایستونو د زوال سبب ګمان دی مشال صاحب د ژوند د ښایستونو د زوال سبب ګمان دی په مینه مې قایل شه او په مینه مې قایل کړه خدایا نفرتونو دا جنت جهان دوزخ کړو خدایا نفرتونو دا جنت جهان دوزخ کړو دا کاڼې کاڼې زړونه محبت پل مایل کړه او د شعر عرض دی چې په مینه کې دار زغمي چې په مینه کې دار زغمي زمانه کردار زغمي پښتانه آزاد مارغان دي دوی نه سر نه سرکار زغمي مننه پښتانه آزاد مارغان دي دوی نه سر نه سرکار زغمي او قیصر صاحب ته یو شعر ډالۍ کوم ستا غمونو ته چې هس کیم ستا غمونو ته چې هس کیم هر ونه خپل بار زغمي ستا غمونو ته چې هس کیم هر ونه خپل بار زغمي او تقاضې د عشق د لارې شمال صاحب تقاضې د عشق د لارې چې طلیبه انګار زغمي تقاضې د عشق د لارې چې طلیبه انګار زغمي او غزل وړاندې کوم چې हेलो इरशाद तब होएगा ना درنګ ساس کیم حباب یم مارا نسا درنګ ساس کیم حباب یم مارا نسا ګلا ریجم ګلاب یم مارا نسا او شعر ده چې د دوران د باد والقک یم ورکیګم دانش د دوران د باد والقک یم ورکیګم د یو ښکلي مخ حجاب یم مارا نسا مننه او لري ښکارمه خو لري درنه نه یم لري ښکارمه خو لري درنه نه یم داسې نه ده چې سراب یم مارا نسا ډېر ښه مننه او شعر دی چې ته صدا شه زه به ټول نغمه نغمه شم ته صدا شه زه به ټول نغمه نغمه شم ته ادم شه زه رباب یم مارا نسا او شعر دی چې پاڼه پاڼه به بیا داسې راټول نشم پاڼه پاڼه به بیا داسې راټول نشم زه د خپل تاریخ کتاب یم مارا نسا واه مننه پاڼه پاڼه به بیا داسې راټول نشم زه د خپل تاریخ کتاب یم مارا نسا او ما شعر دی چې ستا په شونډو ته نیمګړی سوال د مینې زه نیمګړی شان جواب یم مارا نسا او څومره تیر شو مننه مننه یو ځل بیا ستا په شونډو ته نیمګړی سوال د مینې زه نیمګړی شان جواب یم
ما رانیسه او څومره تیر شو ژوند د چا په هیله تیر شو قیصر صاحب څومره تیر شو ژوند د چا په هیله تیر شو ورق د دې مبهم حساب یم ما رانیسه او هغه زه یم هغه ته یې نو بیا ولې مضطرب یم یمه بېتاب یم ما رانیسه او مختیار ده چې پښتو زغمي ګوله نون زغملی نه شي شمال صاحب پښتو زغمي ګوله نون زغملی نه شي مهم توری د دې باب یم ما رانیسه د رنګ ساسکه یم حباب یم ما رانیسه ګوله ریجمه ګلاب یم ما رانیسه مننه کوم تاسو یو جهان مننه دا اوس سید احمد ګل صاحب چې تاسو یې کلام واورېدو وچې بل کم مېلمه راغواړم د ډېرو ستومانو د ډېرو نشیب و فراز نه تېر شوی یو زلمی شاعر پی ایچ ډي سکالر به راغواړم خو هغه د ژوند دپاره یو څو شعرونه چې ماران د زلفو ایسه داسې په رخسار اوده دي ماران د زلفو ایسه داسې په رخسار اوده وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کار اوده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچي ته داسې کیسې وکړم چې په لار اوده وي ستاسو په لاسونو په پړکا کې زلمی شاعر مطیع الحق شینواري ته خواست دی چې راشي او خپل کلام دی سامعین ته ډالۍ کړي مطیع شینواري صاحب لاسونو په پړکا کې بسم الله الرحمن الرحیم د صدر صاحب په اجازت د غزل نه وړاندې دوه شعرونه چې دا مونږ کې چې داسې انتشار را پیدا شوی دی دا مونږ کې چې داسې انتشار را پیدا شوی دی ښکاري چې په مونږ کې څوک غدار را پیدا شوی دی دا مونږ کې چې داسې انتشار را پیدا شوی دی ښکاري چې په مونږ کې څوک غدار را پیدا شوی دی او حق د متیج شینواریان په غزل حق ګڼي حق د متیج شینواریان په غزل حق ګڼي او دوی کې د پښتو د غزل پلار را پیدا شوی دی ډېر ښه لاسونو پړکا حق د متیج شینواریان په غزل حق ګڼي او دوی کې د پښتو د غزل پلار را پیدا شوی دی د صدر صاحب په اجازت غزل چې په یاد کې د مینې څو ګلان قبر ته وړمه په یاد کې د مینې څو ګلان قبر ته وړمه او اختر د مورې دا د بابا جان قبر ته وړمه په یاد کې د مینې څو ګلان قبر ته وړمه او اختر د مورې دا د بابا جان قبر ته وړمه او دا کرک یو کینې دا نفرتونه اسدونه دا کرک یو کینی دا نفرتونه صدونه بلا بلا ګیلې بل جهان قبر ته وړمه او واهي زمانی ولی چې د مینې کومه لار ده واهي زمانی ولی چې د مینې کومه لار ده باور لرم کامل بخپل ایمان قبر ته وړمه او په ډېرو وظیفو مې هم دیدار چې ستا ونه شو په ډېرو وظیفو مې هم دیدار چې ستا ونه شو ښکارېږي د وصال به د ارمان قبر ته وړمه او متی خدای ګودي خپلو حوصلو ته حق حیران یم متی خدای ګودي خپلو حوصلو ته حق حیران یم دا نن چې په اوږو د ځان نه ګران قبر ته وړمه ډېره مهرباني ډېره مهرباني او دا و مطیع شینواري صاحب چې تاسو کلام واورېدو اباسین صاحب وایي چې محبت کول که هر څومره آسان دي محبت کول که هر څومره آسان دي د دې عقل سره ژوند تیرول ګران دي او دا د ټول د اباسین غاړې ته ناست دي دا د ټول د اباسین غاړې ته ناست دي که حسین دي که مین که رقیبان دي ستاسو په لاسونو په پړکا کې محب محبوب صاحب به راغواړم چې راشي او خپل کلام دی شریک کی محب محبوب صاحب لاسونو په پړکا کې ځوان زلمی ایڈمیرل محب محبوب لاسونو پړکا ملګرو کنجوسي به نه کوئ مهندي شپه سبا ده چونکې د نکریزو شپنو نن تاسو لاسونه پړکولی شئ ډېره مننه ستاسو د ټولو زه د هر څه نه مخکې شمس شینواري او د هغه ټول فیمیل ته د زړه له کومې مبارکي ورکوم غزل ارشاد څه بېشعوره بې هنر خلک دي څه بېشعوره بې هنر خلک دي د خپله دره در په در خلک دي بس دوی فرعون او نمرود ښه پېژني بس دوی فرعون او نمرود ښه پېژني نور د تاریخ نه خبر خلک دي واه زما قسم دې پرې ډېر زړه
خوږیږي زما قسم دی پرې ډېر زړه خوږیږي خدای دې کړي پوهه د سنګر خلک دي په ډېر لوی فخر ورور وژنه کوي په ډېر لوی فخر ورور وژنه کوي دوی د ضمیره مرور خلک دي ډېر ښه ډېر ښه تل تور دشمن ته په سلام ولاړ تل تور دشمن ته په سلام ولاړ خو سکني ورور سره په شر خلک دي ډېره مننه واه ډېر زړه پورې کلام داو محب محبوب صاحب چې تاسو یې کلام واورېدو وس چې بل کم زه شاعر راغواړم شاعرانو ته خواست د اختصار نه کال اخلي چونکه چې دې بعد د موسیقۍ یو ډېر غټ محفل دی عبدالرحیم ساده وایي چې جونګړې ته به بیا زما دیدن کله راوړې جونګړې ته به بیا زما دیدن کله راوړې د سرو ګلونو ډکه به لمن کله راوړې پسره پالنګ کې ناوي چا په ډاګه و پرېښودي پسره پالنګ کې ناوي چا په ډاګه و پرېښودي دا وس میندې به بیا غزمن کله راوړي ستاسو په لاسونو په پړکا کې نور سواتي ته خواست دی چې راشي او خپل کلام دی موږ سره شریکي نور سواتي لاسونو پړکا ملګرو بسم الله الرحمن الرحیم شمس صاحب ته د واده د زوی د واده ډېره ډېره مبارکي یم او چونکې وخت کم دی نو د دې وجې به یو دوه شعرونه ووایم چې وایي ما کنډکټر په سوارلو موړ ونه لید ما کنډکټر په سوارلو موړ ونه لید هندو جماعت کې مې په پوړ ونه لید ما کنډکټر په سوارلو موړ ونه لید هندو جماعت کې مې په پوړ ونه لید او سم د ماښامه یې په تیګړې تړي د ښځو سر مې چېرته جوړ ونه لید سم د ماښامه یې په تیګړې تړي د ښځو سر مې چېرته جوړ ونه لید او یو دوه انتخاب شعرونه نور چې وایي که زړه مې د هجران د سرو ورونو لاندې پروت دی که زړه مې د هجران د سرو ورونو لاندې پروت دی خو ژوند مې د وصال د امیدونو لاندې پروت دی که زړه مې د هجران د سرو ورونو لاندې پروت دی خو ژوند مې د وصال د امیدونو لاندې پروت دی او په زنه د تور خال زمانه غوره دی جانانه په زنه د تور خال زمانه غوره دی جانانه مزید د شونډو د سرونو لاندې پروت دی په زنه د تور خال زمانه غوره دی جانانه مزید د شونډو د سرونو لاندې پروت دی او زما مرګ ته د ځان منظره کړی دی سالاره زما مرګ ته د ځان منظره کړی دی سالاره وطن دی د اغیارو د لاسونو لاندې پروت دی او ګل صاحب شعر دی چې دنیا کې چې کامیاب یم دا دعا زما د پلار ده دانش صاحب دنیا کې چې کامیاب یم دا دعا زما د پلار ده جنت زما د مور د قدمونو لاندې پروت دی لاسونو پړکا دنیا کې چې کامیاب یم دا دعا زما د پلار ده جنت زما د مور د قدمونو لاندې پروت دی او صدر صاحب غزل دی چې وی بے یار بیخی آوازی گرانه ده بے یار بیخی آوازی گرانه ده ما ته زندگی آوازی گرانه ده بے یار بیخی آوازی گرانه ده ما ته زندگی آوازی گرانه ده او ما پسې هغه مورې راولېږه دا مسافري آوازی گرانه ده او کنه ما پسې هغه مورې راولېږه دا مسافري آوازی گرانه ده او ډیر دا پوهنتون د دین لري دی ډیر دا پوهنتون د دین لري دی څنګه به ځي راځي اوازې ګرانه ده ډیر دا پوهنتون د دین لري دی څنګه به ځي راځي اوازې ګرانه ده او لر او بر کټول په اتفاق نشي لر او بر کټول په اتفاق نشي دا باچاخاني اوازې ګرانه ده ډیر ښه لر او بر کټول په اتفاق نشي دا باچاخاني آواز ګرانه ده او نیک عمل د ملک د خپل ځان سره شمس صاحب نیک عمل د ملک د خپل ځان سره هلته تنهایی آواز ګرانه ده
ډیر ښایسته. نیک عمل د ملک د خپل ځان سره هلته تنهایی اواز ګرانه ده او خیال دی نور سواتی سره ملګری کا خیال دی نور سواتی سره ملګری کا یاره شاعري اواز ګرانه ده. ډیره مننه. واه جواب ډیره مننه. دا و نور سواتی صاحب چې تاسو یې کلام واورېدو. مشاعره به مخ په وړاندې بوځو چونکې د وخت موږ سره ډیل کې لد دی. رحمت شاه ساحل صاحب وایي چې اولس جانان که نو د ټول اولس جانان بشي اولس جانان که نو د ټول اولس جانان بشي که لږ په خپله ځمکه ودرېدې اسمان بشي یا بنجاري شه یا ملنګ شه د پښتو د کوڅو یا بنجاري شه یا ملنګ شه د پښتو د کوڅو ساحله دا اعزاز حاصل کړه شاهجهان بشي. د جنوبي پښتونخوا کویټې نه راغلی ډېر مشهور سندرغاړی او ښه شاعر عبدالحکیم مشال صاحب ته خواست دی چې سټیج ته دې راشي او سامعین دې خپل شعرونو نه محظوظ کی. عبدالحکیم مشال صاحب ته خواست دی له لاسونو په پړکا کې کویټې نه راغلی سپیشل د دې مشاعرې دپاره عبدالحکیم مشال صاحب. صدر صاحب چې کومه پابندي ولګول زما دپاره خو ډېره ښه شوه او واقعا هم د ټایم لږ پابندي په کار ده. لږ لږ شعرونه یا غزل بس دا وړاندې کول دی. محترم شمس ته او د ده وټولې کورنۍ ته د ده میلمنو ته کوربنو ته وټولو ته د دې ښادۍ د دې کور ودانۍ مبارکي وړاندې کوو. د غزل نه مخکې یو دوه درې شعرونه دي بیا وړوکی غوندې غزل. وی ډېر د سترګو زورور پکې پراته دي او ډېر د سترګو زورور پکې پراته دي. پښتونخوا ده شملور پکې پراته دي. آیا لاسونو پړکا په دې شعر جوړیږي. د لاهور د سترګو خوک چې نه جوړیږي د لاهور د سترګو خوک چې نه جوړیږي لا ازغې د اشنغر پکې پراته دي. او پیښور دی خدایه څومره بختور دی پیښور دی خدایه څومره بختور دی چې رحمان او صنوبر پکې پراته دي. ډېر ښایسته. کراچۍ کې پښتونخوا غوندې مشاله کراچۍ کې پښتونخوا غوندې مشاله د غزلو جادوګر پکې پراته دي. ډېر ښه دی. واه دماغي رنځوران ګوره چې هوا ته لارې نیسي دماغي رنځوران ګوره چې هوا ته لارې نیسي زمونږ خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي زمونږ خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي. حقیقي جنت وران کړو د خیالي جنت په تمه حقیقي جنت وران کړو د خیالي جنت په تمه مونږ خزان ته لارې نیسو دوی ښکلا ته لارې نیسي مونږ خزان ته لارې نیسو دوی ښکلا ته لارې نیسي زمونږ خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي دا زمونږ دا کلي خلک خو پخپله د خپل کلي دا زمونږ دا کلي خلک خو پخپله د خپل کلي چراغان په کاڼو ولي او رڼا ته لارې نیسي
چراغان پکانولی او رڼا ته لارې نیسي زمونږ خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي قافله ده ورورولۍ به تر منزله څنګه رسي قافله ده ورورولۍ به تر منزله څنګه رسي د یو لارې لاروي چې رهنما ته لارې نیسي د یو لارې لاروي چې رهنما ته لارې نیسي زمون خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي قیصر صاحب شعر دی پوښتنې سترګې اوس هم لا د قهرت کسري دي پوښتنې سترګې اوس هم لا د قهرت کسري دي نور بسو سرونه غوڅ کړي نور بچا ته لارې نیسي نور بسو سرونه غوڅ کړي نور بچا ته لارې نیسي زمون خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي عجیبه غوندې مقام دی عجیبه غوندې مزاج دی عجیبه غوندې مقام دی عجیبه غوندې مزاج دی هم نفرت کړي د فنا نه هم بقا ته لارې نیسي زمون خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي بدبختي د افغان نه ده نور نو سدي مشاله بدبختي د افغان نه ده نور نو سدي مشاله چې قاتل ساتي پکور کې مسیحا ته لارې نیسي زمون خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي دماغي رنځوران ګوره چې هوا ته لارې نیسي زمون خپل کلي کې ګرانه ما او تا ته لارې نیسي مننه یو جهان مننه داو عبدالحکیم مشال صاحب چې خپل کلام مخ په وړاندې کړو تاسو ته یې ډالۍ کړو وخت به ډېر نه ضایع کوو یو بل شاعر به راغواړو چې شاعرۍ کې رومانیت سره ورته که موږ د چربیتې بابا ووایو نو بد به نه وي هغه دپاره یو څو شعرونه در صاحب وایي چې وصل چې د دواړو ضرورت نه وي خوند نه کوي وصل چې د دواړو ضرورت نه وي خوند نه کوي کړي که یار په ما باندې احسان نو بیا دې نه راځي زه ورسره نه کوم حساب د کم و بیش درده زه ورسره نه کوم حساب د کم و بیش درده غواړي که خپل سود او زما زیان نو بیا دې نه راځي ستاسو په لاسونو په پړکا کې به راغواړو عمل خان فقیر صاحب چې سټیج ته راشي او خپل کلام دې موږ سره شریک کړي عمل خان فقیر صاحب لاسونو په پړکا کې ملګرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما ګرانو ناستو مشرانو کشرانو ملمنو د زړه د مینې نه هرکلی وایم انا بعد شمس بھائی ته د بچي د ودا مبارکي ورکوم ډېره ډېره د صدر صاحب په اجازت باندې دوه درې شعرونه او یو غزل وړاندې کوم سینه دې پټه که زخمونه راته نور مخیا سینه دې پټه که زخمونه راته نور مخیا زه پې هم سوی یمه ماته هجر اور مخیا او ته به خبر هم نه وې خوله به درته ورانه کي څوک
ته به خبر هم نه وې خوله به درته ورانه کي څوک د خان بچیا د غریب سړي ته زور مه ښیه غزل دی چې د غریبۍ هر یو پیغور په مخ څپېړې راکوي غم ظالم دی په زور زور په مخ څپېړې راکوي او زه چې مالدار وم هر سړی به مې سلام ته راتله اوس چې غریب شوم سکا ترور په مخ څپېړې راکوي او زه خو یې په ډېرو زیرتونو خدای نه غوښتی بچی ځکه ناز ناز باندې نن مور په مخ څپېړې راکوي او وړوکې خور مې وي لالا هغه بنګړي به راوړي چې مې لاسونو کې کوي شور په مخ څپېړې راکوي ډېره مننه بلها موده وشوه چې زه نن تپوس له لاړم د خوشحالۍ نه خپله خور په مخ څپېړې راکوي او زه خو یې رور یم سکا خلکه دشمن خو یې نه یم زه به غلط وم ځکه رور په مخ څپېړې راکوي او په مشر رور باندې زمینه د خپل پلار ماتوم خپل ځان پې وژني چې څوک نور په مخ څپېړې راکوي او ملګرو زه چې خدای مین په کوم جانان باندې کړم بس ګرځوي سترګو کې اور په مخ څپېړې راکوي او د چا د پاره مې چې کور کلی وطن پریښی دی فقیره هغه سترګو تور په مخ څپېړې راکوي مننه دا و عملپان فقیر ساده شاعري جدیدیت شاعري تاسو واورېده بل انقلابي شاعر که ورته ووایو نو بد به نه وي راغواړو به خو هغه نه پهله د ګل شینواري یو څو شعرونه واورئ را سره زه او ته چې یو شو نو دا بل د منځه وباسه زه او ته چې یو شو نو دا بل د منځه وباسه دا پکې لا سوي دا دریم له منځه وباسه او ګل مخ دې د ګل سره راجوخ کړه رڼا جوړه کړه ګل مخ دې د ګل سره راجوخ کړه رڼا جوړه کړه تورې تیارې ورکې کا تورتم له منځه وباسه راغواړم به ناصر شاهین صاحب چې خپل کلام د تاسو سره شریک کړي د لاسونو په پړکا السلام علیکم دا زندگی دې څه لنډه تنګه وینده چې چرته ځې هلته وایي چې الله تدي کوئ ټایم نشته ټایم شارټ دی که نه نو کوشش به کوو چې تدي کوو یو نظم درته وړاندې کوم نظم خو ډېر پخوا لیکلی و خو چې څومره وخت تېرېږي حالات تېرېږي هغې نه زیات معاملات خرابېږي لږ او داسې به ښکاري لکه دا نظم مې نن ورځې دپاره لیکلی دی نن حالاتو دپاره دا غلامي نه ده نو آیا ازادي خو نه ده دا غلامي نه ده نو آیا ازادي خو نه ده چې مو قانون دی د اغیارو خپلواکي خو نه ده چې پکې غږ څوک د انصاف هډو کولی نه شي که یې په زړه تېرېږي درد چاته ښودلی نه شي که په ظلم جبر باندې ژبه چې سپړلی نه شي چې په خپل حال باندې خندلی هم جړلی نه شي که دا مرګی نه دي پښتونه زندګي خو نه ده که دا مرګی نه دي پښتونه زندګي خو نه ده چې مو قانون دی د اغیارو خپلواکي خو نه ده ډېر ښه چې په کوم ځای کې د غریبو حق وهلی شي تل نه یې څوک اوري نه غریب فریاد کولی شي تل بس زړه کړي صبر او په جبر باندې غلی شي تل وایه چې دا ناانصافي به څوک زغملی شي تل پښتونه ستا او د کېدل د وخت مرضي خو نه ده چې مو قانون دی د اغیارو خپلواکي خو نه ده چې د روپۍ سیز ملویږي نن په سلو باندې غریب بچی ورته شي ستړی په ګټلو باندې دغې غټ خېټو ته چې وینم سترګو خپلو باندې ژوند تېروي د غریبانو وینو څښلو باندې ډېر بهترین عکاسي چې د غریب چې د روپۍ سیز ملویږي نن په سلو باندې غریب بچی ورته شي ستړی په ګټلو باندې دغه غټ خېټو ته چې وینم سترګو خپلو باندې ژوند تېروي د غریبانو وینو څښلو باندې ژوند وایا که کفر نه دی دا مسلماني خو نه ده چې مو قانون دی د اغیارو خپلواکي خو نه ده د یو غریب بچی خپې ابله خپې په غرو ګرځېږي کله سړه ملګرو کله په غرمو ګرځېږي مزدوري نه وي په تلاش د مزدورو ګرځېږي د دې غټ خېټو بچي وینم په نخرو ګرځېږي د یو غریب بچی خپې ابله خپې په غرو ګرځېږي کله سړه ملګرو کله په غرمو ګرځېږي مزدوري نه وي په تلاش د مزدورو ګرځېږي د دې غټ خېټو بچي وینم په نخرو ګرځېږي ګرانه غریب ته د غټ خېټو ته ګراني خو نه ده چې مو قانون دی د اغیارو خپلواکي خو نه ده ډېر ښه د ژوندون لاره د غریب دپاره زغنه ښکاري دغه غټ خېټو ته ژوندون د میوې ونه ښکاري غریب په خپل وطن کې ګوره بې وطنه ښکاري د چا غریب بچی ته ګوره چې غمجنه ښکاري د سر ببر چې ګرځوي څه ځنګلي خو نه ده چې مو قانون دی د اغیارو خپلواکي خو نه ده
ډیر دا د انګریزو روایت دی چې پښتون غریب وي چې سر اوچت نکړي همیش دی په ژوندون غریب وي چې تل راګیر بې انصافۍ په لوی طاعون غریب وي تل بې خطرې به د انګریز چې قانون غریب وي دا د انګریزو روایت دی چې پښتون غریب وي چې سر اوچت نکړي همیش دی په ژوندون غریب وي تل راګیر بې انصافۍ په لوی طاعون غریب وي تل بې خطرې به د انګریز وي چې تل به خطرې به انګریز وي چې قانون غریب وي ملک د انګریزو تالی سټو نه خلی خو نه ده چې مو قانون دی د اغیار او خپلواکي خو نه ده دا د انګریزو تالی سټ د اقتدار په کرسۍ وګوره ناست دي چرته پټ د اقتدار په کرسۍ حلالوي غریب په سټ د اقتدار په کرسۍ شول د غریب په وینو غټ د اقتدار په کرسۍ نصر شهین د حق وینا کوم غلطي خو نه ده چې مو قانون دی د اغیار او خپلواکي خو نه ده د غزل یو څو اشعار دي چې زړه لري او پکې غم نه لري چې زړه لري او پکې غم نه لري لکه وي شاړه ځمکه نم نه لري د ښار بنګلو کې اوسیدونکي خلک ګاونډیان نه پیژني چم نه لري زما د کلي غم خدي واده زما د کلي غم خدي واده خیر که په سر چتونه سم نه لري ډېر ښه په ګران لباس به سړی څه سړی شي په ګران لباس به سړی څه سړی شي هغه چې خوی د بني ادم نه لري په ګران لباس به سړی څه سړی شي هغه چې خوی د بني ادم نه لري چې د پښتون د وینې ذکر نه کړي چې د پښتون د وینې ذکر نه کړي حوصله نشته که قلم نه لري ډېر ښه لاسونو پړکا پاتې شي چې د پښتون د وینې ذکر نه کړي حوصله نشته که قلم نه لري شته د ملا سره هر دم نصره شته د ملا سره هر دم نصره چې پښتون یو کړي داسې دم نه لري ډېر ښه شته د ملا سره هر دم نصره چې پښتون یو کړي داسې دم نه لري ډېره مننه ډېره شکریه دا و ناشر شاهین صاحب چې تاسو یې کلام واورېدو جذباتي شاعر ډېر خوږ کلام ډېر دروند کلام دی افګار صاحب وایي چې هغې ته ووایه چې یو ځل دې په بام وخیږي هغې ته ووایه چې یو ځل دې په بام وخیږي په زنکدن کې یم چې سا مې په ارام وخیږي په میکده کې چې د سترګې را په زړه شي کله په میکده کې چې د سترګې را په زړه شي کله نشه نشه سمه زما د لاسه جام وخیږي شاعر حاجي جیلاني ترابي ته خواست دی چې راشي او خپل کلام د من سره شریک کړي شاعر حاجی جیلانی ترابی سے زمانگ مشر ملما مولا سنو پپڑک آگے نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہر څه د مخه صفدر جان شمس ورته د ټولو فیملی ته د زړه تله د خوشحالي مبارکي وایم چونکې وخت ډېر کم ده هسې مختصر یو څو اشعار درته وړاندې کول غواړم هر حقیقت کوم دی انکار اقرار حاجت نه لري خپل رښتیا وي ځکه څه ته ضرورت نه لري خفه کېږو به نه سره ما په عمر کې د عمر خوند ونه لید د پښتون ژوند ارامه چېرته نه لید خلق خو وایي چې وروستی عقلومبی وی خلق خو وایي چې وروستی عقلومبی وی د پښتون مې دا ړومبی وروستی ونه لید راځم خپل کار ته بخښنې سره دا خو د خوښي د موقع اشعار دي کنی ما سره داسې جذباتي شعرونه ډېر وو خو د شمس ورور خوشحالي ده هسې په ترنم سره یو شعر درته ویل غواړم بلکې ما ترنم هم داسې صحیح نه ده خو بیا هم هسې د شمس دپاره دا څه وړاندې کول غواړم جانا نستا ملا جهان آشنایی خوشدا جانا نستا ملا جهان آشنایی خوشدا لپردو خپلو میزان گڑی جدائی خوشدا غرقاب تومت کی رنگین ہسی خوشال ژوندون غرقاب تومت کی رنگینا ہسی خوشال ژوندون دلی و نور شان می پڑا گرسوائی خوشدا جنی دولت جنی ځواني جنی بچو خوشوي
ځینې دولت ځینې ځواني ځینې به څه خوښوي ما پټ په پټه د زړه کور کې فقیري خوښه ده څوک ظالمان څوک مظلومان څوک مالداران مفلسان څوک ظالمان څوک مالداران څوک مظلومان څوک ظالمان څوک مالداران مفلسان نظرونه لري کناره مې تنهایي خوښه ده که هر څه څوک لري چې خوشحالي نه لري که هر څه څوک لري چې خوشحالي نه لري له خونده ډکه مې بیا ډېره غریبي خوښه ده د خود غرضو زمانه شوه خواږه نه دي پاتې د خود غرضو وي د خود غرضو زمانه شوه خواږه نه دي پاتې په تور ځنګل په تورو شپو مې زندګي خوښه ده له هر څه زیاته مې چې ژوند کې د ژوندون برخه ده له درده له هر څه زیاته مې چې ژوند کې د ژوندون برخه ده زما تورابي له درده ډکه شاعري خوښه ده السلام علیکم داو شاعر حاجی جیلانی ترابی صاحب تاسو کلام واوریدو مشاعره به راغونډو ورو ورو او مخکې به یې بوځو اختتام طرف ته راغونډېږي مشاعره برق صاحب وایي چې د خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې چې د خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې لکه کور د چا کنډر وي په آباد آبادۍ کې او برکه ستا د شاعري هم عجیبه شان محسوسیږي برکه ستا د شاعري هم عجیبه شان محسوسیږي لکه دشته کې څوک اوري خپل اواز په واپسۍ کې راغواړو به ابراهیم بیتاب صاحب چې راشي او خپل کلام نه د منګه محظوظ کې ابراهیم بیتاب صاحب ته خواست دی چې لاسونو په پړکا کې د سټیج ته راشي زلمی شاعر منیر ګنیر یو سره لګ پکد هغه یو شعر دی چې پکد چنار دی پلنګ رخوار دی یو بونیری دی چټلی ونی دی ابراهیم بیتاب صاحب زړه کمې ارزان غواړې چې درکړمه ما نه که میزان غواړې چې درکړمه زړه کمې ارزان غواړې چې درکړمه ما نه که میزان غواړې چې درکړمه ښه نو ستا د ماتو بنګړو څه حساب راشه که تاوان غواړې چې درکړمه او کنه لاسونو پړکا د هجران په سختو شپو کې مې ګزران دی تنهایی د زروان یم بیابان دی د هجران په سختو شپو کې مې ګزران دی تنهایی د زروان یم بیابان دی او دا دروغ دی تا ته چا ویل چې زیان دی لیونیه محبت کامل ایمان دی اوه هوی ډېر ښه یو ځل بیا دا دروغ دی تا ته چا ویل چې زیان دی لیونیه محبت کامل ایمان دی او صاحب ردی خوب تعبیر بسوي زه زخمی یم او مالګین باران دی ډیر ښه اے صاحبه د دې خوب تعبیر بسوي زه زخمی یم او مالګین باران دی ستا خیالي انځور مې ساز کړه ورته ناست یم عجب عکس دی مصور ورته حیران دی د کوثر اوبه بس کمه که خدای وکړي د کوثر اوبه بس کمه که خدای وکړي د شرابو نه مې تل ساتلی ځان دی د بهرام حسن بانو قصه چې اورم د بهرام حسن بانو قصه چې اورم هو بهو زما د ژوند دغه داستان دی حال احوال به درته څه وایم لالیا حال احوال به درته څه وایم لالیا شاعري ده مزدوري ده ژوند روان دی لاسونو پړکا حال مننه حال احوال به درته څه وایم لالیا شاعري ده مزدوري ده ژوند روان دی او زړه په دغه بهانو ساتم بېتابه زړه په دغه بهانو ساتم بېتابه دا دی راغی اوس به راشي را روان دی ډېر بهترین کلام اوس به موږ راغواړو یو دروند میلمه هغه دپاره د حمزه بابا یو څو شعرونه چې
لا د سپین مخ خالونه شماره مزګار نه یم لا د سپین مخ خالونه شماره مزګار نه یم پرېږده الوته به د سپوږمۍ په لورې بیا کړم او دا ته چې راته نن داسې پردی پردی ښکارېږي دا ته چې راته نن داسې پردی پردی ښکارېږي ستا دغې ادا خو زه به ځان سره پخلا کړم سوري ستا دغې ادا خو زه د ځان سره اشنا کړم راغواړو به سرور شمال صاحب چې راشي او خپل کلام د مخ په وړاندې کړي او سامعین د محظوظ کړي درون میلمه ته لاسونو پړکا ورکوي زه شمس صاحب ته خواست کوم چې هغه له غونډې راشي او ضروري خبره ده چې د واده پروګرام دی او خپل خپلوان په واده کې چې دی نو خلکو له څه ناڅه تحفه راړي نو زه د خپل طرفه د دې واده په موقع باندې شمس صاحب ته خپل کتاب او د ارواخان رضا خان ناتار صاحب دا کتاب چې دی دا ډالۍ کوم هیله لرم چې هر پښتون دې په واده کې یا په هر پروګرام کې ضروري نه ده چې زما کتاب د بلې خو د پښتو کتاب د ډالۍ کوي چې دا په کور کې پروت کم سے کم چې د دې نه به څه ناست زده کوي ډېره مننه لاسونو پړکا یو ځل بیا سرور شمال صاحب لپاره قیمتي تحفه ډېره مننه د شمال صاحب بیا هغه زموږ یو ډایلاګ ووی ته په هره خبره باندې ژاړې ما سره الفاظ بیا نه راټولېږي زړه مې راډکېږي ډېره مننه د دې دومره درنې تحفې دپاره او زما ډېر خوښ دي کتابونه او زما سره زم چې زما په کور کې به دومره کتابونه وي چې زه به پورې محلې ته چیلنج ورکوم چې چا سره به دومره کتابونه نه وي الله م خوشحاله ملګرو چونکې د واده پروګرام دی او د شمس صاحب د زوی صفدرالحق واده دی نو مشاعرو کې خو موږ ډېر ډېر څیزونه وو خو ما خصوصي طور باندې د دې دپاره یو سهره لیکلې ده نو زه غواړم چې زه تاسو ته هغه وړاندې کړم او په نظم کې هغه مبارکي او هغه خبره چې دی نو خپله وکړم سهره دې مبارک شه د واده د سرو ګلونو ارمان دې خدای پورا کړو اے بچیا د کلونو سهره دې مبارک شه د واده د سرو ګلونو ارمان دې خدای پورا کړو اے بچیا د کلونو سفر نوې سفر دې مبارک د ژوندان شه سفر نوې سفر دې مبارک د ژوندان شه سپیړو نه د وخت دی سپیړو نه دی وساته الله د بد وختونو ارمان دې خدای پوره کړو اے بچیا د کلونو بچے صفدر الحق خوشحالی دی په نصیب شاه بچے صفدر الحق خوشحالی دی په نصیب شاه کامیاب اوسې کامران اوسې د ژوند په پړاوونو کامیاب اوسې کامران اوسې د ژوند په پړاوونو ارمان دې خدای پوره کړو اے بچیا د کلونو د مور او پلار ارمان دې خدای پوره په ژوندان کړو د مور او پلار ارمان دې خدای پوره په ژوندان کړو اوس خیال درله ساتل دي د مور پلار د ارمانونو سهره دې مبارک شه د واده د سرو ګلونو د ستا په خوشحالۍ باندې خوشحاله خپل خپلوانه د ستا په خوشحالۍ باندې خوشحاله خپل خپلوانه یو شور دی په محفل کې د نغمو او د سازونو
سهره دې مبارک شه د واده د سرو ګلونو شمالا نن خو شمس هم په جامو کې نه ځایږي شمالا نن خو شمس هم په جامو کې نه ځایږي نو خوشحاله دې محفل ته پراتلو دې د مینو خوشحاله دې محفل ته پراتلو دې د مینو سهره دې مبارک شه د واده د سرو ګلونو سهره دې مبارک شه د واده د سرو ګلونو ارمان دې خدای پورا کړو اے بچیا د کلونو یو جان مننه ډېره مننه ستاسو چې تاسو ما ته راکړې خو دا زما له طرفه چې دی نو دغه ته ډالۍ دي د واده خاوند ته یو جهان مننه سرور شمال صاحب ستاسو د مینې ستاسو د خلوص په موږ باندې د ماونټ ایورسټ نه غټ احسان مشاعره به راټولو زلمی شاعر به راغواړم هغې نه پهله د متیو لک شینواري صاحب یو څو شعرونه چې هغه ښکلې مې په ژوند کې تنهایي پرېښې ده چې هغه ښکلې مې په ژوند کې تنهایي پرېښې ده ما د هغې نه پس فزان پسې خواري پرېښې ده او وایزه ته جوړې خبر نه یې د مینې د زور وایزه ته جوړې خبر نه یې د مینې په زور په ډېرو خلکو یې تخت پرېښې بادشاہی پرېښې ده راغواړو به لاسونو په پړکا کې ذهین اپریدي صاحب چې راشي سټیج ته او خپل کلام دې موږ سره شریک کړي ذهین اپریدي لاسونو په پړکا کې عجب بینوما اذیت میں زړه کسړی کا وکړه عجب بینوما اذیت میں زړه کسړی کا وکړه ناترسو چا مې په غاښونو کې چې چلے نوم دی عجب بینوما اذیت میں زړه کسړی کا وکړه ناترسو چا مې په غاښونو کې چې چلے نوم دی د کیسر ابریدي غزل دی کیسر سے په اجازه تب ترسو پرویو کوي ماتم سړیا تب ترسو پرویو کوي ماتم سړیا وا د قلم سړیا وا قلم قلم سړیا واه پریک د رازا د جنتونو اهل نه یو مونږه پرېږده راځه د جنتونو اهل نه یو مونږه مونږ د جنت په شان دنیا کړه جهنم سړیا او بل شعر دی چې اوس به په مینه کې هم غاړه چاته نه ورکو اوس به په مینه کې هم غاړه چاته نه ورکو چا به تړلې وي په ګېډه پورې بم سړیا اوس به په مینه کې هم چاته غاړه نه ورکو چا به تړلې وي په ګېډه پورې بم سړیا او زه د احساس په دغه دش کې نور څوک وګورم زه د احساس په دغه دش کې نور څوک وګورم یوازې زه یم او نارې ځان ته وهم سړیا او سړیا داسې قدمونه په لار څنګه لاړ شي سړیا داسې قدمونه په لار څنګه لاړ شي چې یو قدم وي بېګانه له بل قدم سړیا او یو د کیسر د لیونو لارو نه ځان ساتمه یو د کیسر د لیونو لارو نه ځان ساتمه نور به د هر یو لیوني په لاره ځم سړیا مننه یو جهان مننه کوو د ځایونه پرېږدې او دا ورته خواست کوو چې ته موږ نه هېر نه وي ستا نوم موږ اینډ کې لیکلی و چونکې تاسو د کیسر اپریدي صاحب شعر ډالۍ کولو دې وجې ستاسو موږ
لیست منګ اینډ کې خو لیست کې تاسو منګ ما نوم تاسو اینډ کې خو دیو خاطر بابا وای چې رقیبان خو دی وس ټول را دراتیر شي رقیبان خو دی وس ټول را دراتیر شي چې یا راغو بس وسله پر اس کې راغلا چې پتلو کې شو مسکای نو بیا براشي چې پتلو کې شو مسکای نو بیا براشي یې خاطر بس رازه پلاس کې راغلا لاسونو په پړکا کې براغواړو قراشي مروت صاحب چې راشي او خپل کلام دی قریشی مروت صاحب د لاسونو په پړکا کې سټیج ته دی راشي آخري شاعر د نن د مشاعرې قریشی مروت صاحب ته خواست دی چې راشي بالکل نوی وینا نوی کول قریشی مروت بسم الله الرحمن الرحیم د واده ظلمي ته د واده مبارکي وایم خبرې راله نه راځي خبرې به درته مشران کوي زه به غزل طرف ته راشم ستا په رفاقت کې چې تېرېږي وخت شمس صاحب ستا په رفاقت کې چې تېرېږي وخت اوس مې پروا نسته که ودرېږي وخت غواړي دی قیمت په خپله خوله رانه غواړي دی قیمت په خپله خوله رانه را دې وړي ځواني که رضا کېږي وخت څه ښکلي ګلانې پاڼې پاڼې کړل څه ښکلي ګلانې پاڼې پاڼې کړل هسې خو بې درده نه یادېږي وخت دا خو ګله ستا په تماشه شو نن مامور ماما دا خو ګله ستا په تماشه شو نن دومره کني چاته یې سارېږي وخت ډېر ښه یو ځل بیا ووایه دا خو ګله ستا په تماشه شو نن دومره کني چاته یې سارېږي وخت اوس هغه زاړه قدرونه مه غواړه ماما اوس هغه زاړه قدرونه مه غواړه تا ته پته نه وه چې تېرېږي وخت صدر صاحب په اجازه باندې یو ترنم یو ځل بیا دا شعر ووایي د شمشینواري په پرزور اپیل باندې اوس هغه زاړه قدرونه مه غواړه اوس هغه زاړه قدرونه مه غواړه تا ته پته نه وه چې تېرېږي وخت ما په محبت کې لا زواله که درد که نږدې او پناه کېږي وخت زړه مې درد کوي له زړه ورپسې جاړمه او کنه او دشمنان مې چې وي مړه ورپسې جاړمه ما د یار دغه غوښتنه هم پوره کړه نه یې نو مخلم او نه ورپسې جاړمه بیلتا نه یم داسې حال ته راسولی یار د بل درومي او زور پسې جاړمه لاسونو پړکا یو ځل بیا د شاته ملګري لږه لږه کنجوسي کوي لاسونو پړکا وکړئ دلته نه نه راځي اواز بیلتا نه یم داسې حال ته رسولی یار د بل درومي او زور پسې جاړمه چې تر څو مې وي دا زړه نو یادوم یې چې تر څو لرم لیمو ورپسې جاړمه او کنه مخ او زلفې په یاد راځي درویشا پرڼاو په تیار ورپسې جاړمه ټولو ملګرو ته ډالۍ ډېر ښکلی نه زور مني نه وزر نظاره بلا وهلې نه زور مني نه وزر نظاره بلا وهلې نو چاته د ساتلې د خلګې بلا وهلې ورو ورو د لاسونو پړکا ورکوئ ترنم نو چاته د ساتلې د خلګې بلا وهلې ټول ملګري ماموره شعر د پچې
تدا دغلا مزل گورا او دا سپین جامے تدا دغلا مزل گورا او دا سپین جامے دا چور ذرا وہ خط سپوږمۍ ولا وهلې دا چور ذرا وہ خط سپوږمۍ بلا وهلې ون چات د ساتلې د خلګې بلا وهلې نزور منی نو زر نظارے بلا وهلے ون چات د ساتلے دخل گئے بلا وهلے ډیر وخت شو چې نخ کاری بیخی د بے درکا ډیر وخت وشو چې نخ کاری بیخی د بے درکا ډیر وخت وشو چې نخ کاری بیخی د بے درکا بیخی درانو رکا مکتب بلا وهلے بیخی درانو رکا مکتب بلا وهلے ون چات د ساتلے دخل گئے بلا وهلے صدر صاحب ته ډالۍ خیستانا زکی گوتے دے کلم سر چوڑی جی خیستانا زکی گوتے دے کلم سر چوڑی جی خیستانا زکی گوتے دے کلم سر جوڑی جی او خاند در نپاتش کو چے بلا وهلے او خاند در نپاتش کو چے بلا وهلے ون چات د ساتلے دخل گئے بلا وهلے کتاب میں د لیلا او د مجنون ورتا تمام کو کتاب میں د لیلا او د مجنون ورتا تمام کو خو بیا میں پوہ نکڑا پیارے بلا وهلے خو بیا میں پوہ نکڑا پیارے بلا وهلے نو چات د ساتلے دخل گئے بلا وهلے نزور منی نو زر نظارے بلا وهلے ونو چات د ساتلے دخل گئے بلا وهلے صدر صاحب کی اجازت دا یو کس دو شعر په ترنم غواړي تاسو په اجازت سره مامور بخمل ته ډالۍ منسکا و تسبے دے اڑورا اڑوا منسکا و تسبے دے اڑورا اڑوا خانما ملے دے اڑورا اڑوا منسکا و تسبے دے اڑورا اڑوا خانما ملے دے اڑورا اڑوا شمس شیر دا مونگ پختان یو پا مونگ پوہ دا حراما موجودہ حالاتو دا پارا مونگ پختان یو پا مونگ پوہ دا حراما سرکار دما کے دے اڑورا اڑوا سرکار دما کے دے اڑورا اڑوا خانما ملے دے اڑورا اڑوا منسکا و تصویر اڑورا اڑوا خانما ملے دے اڑورا اڑوا
منګ پښتانه یو په مونږ پوهه دا حراما سرکار دما کې دې اړورا اړوا خان معاملې دې اړورا اړوا کور غواړو د ټولو یارانو دوستانو یو جهان مننه کم شاعران ون سره راغلیو د غو ټولو مننه مشاعره بالکل اینډ ته دی صدر صاحب به راغواړو یو څو شعرونو سره ناشنوارې وایي چې د چا زړه ساتل خو هسې هم ثواب دی د چا زړه ساتل خو هسې هم ثواب دی که غریب دی که امیر دی که نواب دی او په خپل لاسو به خپل بچي له ورکړم په خپل لاسو به خپل بچي له ورکړم یې قسم دی د ټوپک نه خراباب دی اوس دعوت ورکوم صدر صاحب ته خواست کوو چې راشي او خپل کلام سره سره خپله صدارتي خطبه وړاندې کړي او مشاعرې بالکل اختتام وکړي که سره پرېږدي د ټولو مننه د ټولو ملګرو یو ځل بیا مننه ټول به ودرېږي او داد به ورکړي کلیپینګ به وکړي کیسر اپریدي صاحب ته 12 نه زیاتو کتابونو لیکوال کیسر اپریدي صاحب ډېر بهترین ډېر غټ سکالر ډېر غټ شاعر موږ سره د وخت صدر موږ ته ټیم راکړو د دانش اپریدي صاحب یو ځل سپیشل مننه کوو د میډیا ټیم مننه کوو اوور ټو کیسر اپریدي صاحب ذهین افریدي زما غزل وې زما په وړاندې ما ته خپل یو شعر را یاد کړو خاص لکه دا خپل زړه د پردي سینې نه اورم خاص لکه دا خپل زړه د پردي سینې نه اورم خوند کوي چې خپل غزل د بل د خولې نه اورم ډېره مننه ستاسو په مینه مننه او اجازه نن د مشاعرې او د مشاعرې د زوړ قدیم روایت یوې خبرې ته زما دماغ متوجه کړل اقدار او روایات یعنی قدرونه او روایات دا د نو حالاتو نو روایاتو نو معاشیاتو را پیدا کېدو سره زاړه چې کوم وي هغه رخصتېږي او د هغې ځای نوي نیسي خو په اقدارو او روایاتو کې هم بیا څه روایات داسې وي چې هغه ډېر پاخه وي هغه ډېر ټینګ او غښتلي وي هغه د نوو حالاتو او نوو معاشیاتو سره باقاعده مزاحمت کوي او خپل ځای ډېر په ګرانه پرېږدي د مشاعرو عمومي روایت د سماجي رسنیو یعنی سوشل میډیا د راتلو سره د ځینې زاویو نه به متاثره شوی ضرور وي د ځینې زاویو نه به متاثره شوی ضرور وي خو د نن د مشاعرې وښودله چې د نوو حالاتو باوجود د مشاعرې په روایت کې یو قوت اوس هم شته او ارومرو شته او هغه قوت دا مشاعرې او د مشاعرو روایت چې دی هغه ماتې ته نه ورکوي د هغې شاید وجه دا وي تاسو کتلی شئ په حقیقت کې یعنی دا نن چې زمونږ په وړاندې د مشاعرې کم دغه وچلېدو یو پروسس وچلېدو آیا سوشل میډیا که هغه ټویټر دی که هغه فیسبوک دی که هغه ټیک ټاک دی که نور دغه دي آیا په هغې کې داسې کیدی شول زما او ستا او د دې موجودو خلکو چې کوم ذوق دی او ذوق ته زمونږ کوم تسکین ورسېدو آیا داسې دا مشاعره هلته منعقد کیدی شوه او زمونږ ذوق او نظر ته دومره تسکین راکولی شو زما په خیال نه شوه کیدی چې نه شوه کیدی نو زه دا ویلی شم چې په سماجي رسنیو کې دا یو خامي
ارومرو موجوده ده او د دې خامې نه د مشاعرې د غزوړ روایت دا فایده پورته کوي چې هغه اوس هم خپل ځان ماتېدو ته نه ورکوي. د نن دا مشاعره چونکې د شمس د زوی صفدرالحق د واده په سلسله کې منعقد شوې وه، نو زه په ځان لازمه ګڼم چې د خپل طرف نه او ستاسو ټولو د طرف نه شمس ته، صفدرالحق ته، د هغه ټولې کورنۍ ته، خپلو خپلوانو، یارانو، دوستانو ته مبارکي وړاندې کړم د دې هیلې سره چې دا واده به د دې دپاره، د دې د مستقبل دپاره ډېر برکتي او ډېر د مستقبل یو پوخ یو خوږ ضمانت وي. نو خبرې خو ډېرې به هر حال کېدی شي، خو زه صرف خپل یو کلام پیش کوم او د هغې نه پس تاسو نه اجازت غواړم، چونکې وروستو د موسیقۍ محفل هم دی نو زیات وخت به نه اخلو. ستاسو په اجازت ارشاد. د غزل مطلب ده لفظ برا پیدا شي، لفظ برا پیدا شي د معنا سره بکینی، لفظ برا پیدا شي د معنا سره بکینی، خدای خو به څوک راولي زما سره بکینی. ډېر ښکلی، ډېره مننه. لفظ برا پیدا شي د معنا سره بکینی، خدای خو به څوک راولي زما سره بکینی. او هیله ده زما او هیله ده زما او د دنیا بروغه وشي، هیله ده زما او د دنیا بروغه وشي، بله بډی وشي د هوا سره بکینی. واه ډېر ښکلی. مننه. بله بډی وشي د هوا سره بکینی. او ګوره ګوندې هر سړی د نیمې نه راستون شي، ګوره ګوندې هر سړی د نیمې نه راستون شي، هر څوک به پخلا شي د اشنا سره بکینی، هر څوک به پخلا شي د اشنا سره بکینی. او خیر دی باوراګانو که د خپل روایت مات کړو، خیر دی باوراګانو که د خپل روایت مات کړو، ګل به پسې لاړ شي د باورا سره بکینی. ډېر ښایسته، یو ځل بیا کې سر سے. خیر دی باوراګانو که د خپل روایت مات کړو، ګل به پسې لاړ شي د باورا سره بکینی. او ای د مسیحایي به خپله وکړي، ای د مسیحایي به خپله وکړي، واړه رنځوران د مسیحا سره بکینی. ډېر ښه. نرواني. واړه رنځوران د مسیحا سره بکینی. او اوس خو دا ماحول د یوې داسې بلا مخ دی، اوس خو دا ماحول د یوې داسې بلا مخ دی، چاته به څوک ورشي او د چا سره بکینی. ډېر ښکلی. لاسونو پړکا کې سر صاحب دپاره. مننه. مننه. اوس خو دا ماحول د یوې داسې بلا مخ دی، چاته به څوک ورشي او د چا سره بکینی. او آخري شعر دی تل به منتشر نه وي که سره ستا سوچونه، تل به منتشر نه وي که سره ستا سوچونه. دا ښکلي نمسي، دا ښکلي نمسي د خپل بابا سره وکینی. ډېر ښایسته، ډېر بهترین، ډېر ښایسته. دا اوکې سره پردي صاحب یو ځل بیا د لاسونو پړکا کې سر صاحب دپاره. اوس به موږ راغواړو اخري الوداعي الفاظ دپاره شمس شینواري صاحب چې راشي د ټولو درنو میلمنو شکریه ادا کړي او یو څو خبرې. زه د ټولو شاعرانو ملګرو د مشرانو ډېره زیاته مننه کوم چې زما دغه خوشحالي یو په دوه کړه الله هم دغه قدمونه په نیکۍ بدل کړه. ډېر زیات خوشحاله یم. د ناستو ملګرو ډېره زیاته، د میلمنو ډېره زیاته مننه کوم.
ما همیشه د نورو پروګرامونو کړي دي ایز ایڈمنسټریټر زه تل یم نن زه ایز هوسټ ایز قربانو کوشش مې کړی دی چې ملګرو ته ورسم غاړه ورکم څوک رانه په دې خبره خفه نه شي یو خبره ټولو ناستو ملګرو ته خاص طور باندې زه د 2001 نه په دغه محله کې پاتې کېږم صفدر شینواري ما په پرپ کې یعنی په کچي کې د نیو سټي سکول کې لګولی و الحمدلله ایم ایس سی تعلیم یې کړی د کراچي یونیورسټي نه ایم ایس سی میتھس نن په دغه نیو سټي کې ټیچر هم دی او چې مین کمپاونډ دی هغه زه دا وایم چې د نننی پروګرام چې کوم هوسټ و کوربه چې کوم سټیج باندې چې چا فرایض ادا کړو ډاکټر تنویر شینواري زه ډېر په فخر سره وایم دا زما کشر بچی دی او زه ډېر خوشحاله شوم چې زما بچي په دومره ښه طریقې سره پښتو کې هوسټینګ وکړو دا زما دپاره ډېره د ویاړ خبره ده ناستو ملګرو ته یو بله خبره کوم چې زه یو ځل حیران شوم چې ما د خپل بچي رباب اورېدلی و د کور دننه ما خپل بچي ته رباب هم ښودلی دی خپلو بچیو سره کینئ خپلو بچیو ته مینه ورکړئ هغو سره ایز ا فرینډ شریک شئ خو خپلو بچیو ته اصول وښایئ خپلو بچیو ته پښتو وښایئ هغه د انګریزۍ تعلیمو کې خو پښتو دې وپالي زم چې هوسټ تنویر شینواري دپاره یو ځل د لاسونو پړکاره کې دغه پروګرام ختموو ډېره مننه د ناستو ملګرو د مشرانو تشکر مننه ودانو سه الله مو ودان ساته کم شاعران ملګري را سره کینی هغه به کینی د موسیقۍ لړ به شروع کېږي همدغه شان به ملګري ناست وي هېڅ چېرته به هم نه ځئ راجا استاد او دغه ټیم راغلی هغوی ته خواست کوو چونکې څنګه چې موږ سره شاعران زیات وو دغه شان چونکې زه د کراچۍ د فنکارانو یو لړکې کس یم زما سره د کراچۍ ډېر فنکاران راغلي ښه سندرغاړي راغلي ټولو ته به یو یو دوه دوه سندرې موقع ورکوو راجا استاد چې چېرته وي هغه د خپلو ملګرو سره سټیج ته راشي میلمنو ته لاندې دغه کوو دغه سټیج خالي کوو ملګري به په خپل خپل ځای کې نه اړیکه اړي ښکار به نه جوړوئ تر اذانونو به دا پروګرام جاري وي ډېره مننه الله مو خوشحاله د لاسونو پړکا یو ځل درانه میلمانه رخصتېږي موږ له لاسونو پړکا ورکوي